और आधे गुलनो औरई सवारी कौने तबू गजाल तशरीफ हुई कुरान करीम पदी बान गवा दे ददे गजाल दरी सहाबे किराम फातिशी दी सो कुरान करीम पाकी गवा दे कुरान मतन की दागी जिक्र लागले दे दरे सहाबे किराम तबूक गजाल फातिशी दी दहाग सहाबदी जिद बदर मैदान की हुजूर अलैहिस्सलाम सरा शाना बशाना उगा मदीने मुनव्वरे न जाना सर जंगी दिली मदीने मुनव्वरे जाना तबू गजाल लाड़ो सौ कसान पातिशवई दरे यो मुरारा इब्न रबी दे यो हदफ हिलाल इब्न उमय्या दे और इब्राहिम काब बिन मालिक दे दादरे कसान दीजी खबर बाने पोशोई दादरे सहाबा पातेशवल दा खबर कुरानी किस्सा दा कुरानी जिक्र दे अला गोरे और ब्याबा दगे तेल तो यो वर्खे जो ओ पे बाने बेतलू दादे दा कनदा पता कतल ओबिया का खैर यो तलू और दातल रसूलुल्लाह मुबारक लगोले दा द शपदा कतल के स्पक्ष न पखदे के सौ दिद्रून की पखदे के भी अद्रून शे अब बाबा यो शेर वेले दे रहमान बाबा ची वे म कवे नवे मा दा तासुदा साहिब ने दे दा डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी से पर रब यकीनो कई जैसे कल तो गोरम दे कि दिल खुदे पाक सुमर जुर्रत वाल करे दे देखिए सुमर जुर्रत थे कल से दमा पम्मा दा मसला राला जब अखल को पति कर दे दब दखरे द बारा का पखवे में शो पता बशी और द हुजूर दा नंग खबर अदा द हुजूर दा गैरत खबर अदा हां ठीक दा करना जी पदा ईमान हुए शरीमा शिकानो कचरत हुजूर मुबारक ते दवी की जरूरत रा गए तासो टोलवी ने कुर्बानी दो तो तैयार है कनन वाकियो सड़े हुई चीज पर माल और सर और पौलाद और पहबल मनसब पल औलाद पल मनसब पल जन ना कोयो डॉक्टर शफीक अमीनी से वो के द सरवर कौनेन पर मोहब्बत है द वजीर आबाद पर जेल के खख्त द्रेल छत के जोड़े कि या रसूल अल्लाह ना खुदा द्रेल छत है किस्ता पर मोहब्बत की पर दरूर में समझ पूरे मदद उठा जवाब जवाब दो कम दरे का सार पातिशन दरे नो पमाचे दा मसला रा ले जिनो खला यारानो दोस्तानो पे सिद्दगी करना है और अल्लाह उस्ताद मुहतरम ने खैस्ता उमर वन की अबुल फजल शेख उल मशाइख उस्ताद उल उलमा जनाब फल सुभान अल कादरी से योदम माने डागिर नाराज खड़े हुआ खबर और से नहीं और पाकिस्तानों के द खबर नो ची डॉक्टर साहब सरद काफिले जमा मदरसे तरार और ऐलान कुछ मौलाना से और अच्छी खबर है बने कि द खबर हुआ ने ज मैदान तक गुजितो वाला है बात ज मर्दान था ज मैदान था
کوزیدو عالم غم بنکھے دا ملک زمون ملک دے دا ملک دا ادارو بم قدر کو دا فوج بم قدر کو دا انتظامی بم قدر کو دا دی خوری بم قدر کو چی ممکن پیدایو حب الوطن من الایمان دا دی ملک سر بم قدر کو خوچے کنا دا سرور کونین دا ناموس خبر آرالو دا ہر سمت حضور مزاق قربانو دادرے وڑ صحابہ کرام دا غزان پاتش بھئی قصدن عمدن نا صحابہ خو گلو ندی آقا مولا جی گلد جنہ پسیو کلا نو دا منافقین ندی منافقین خو پیجنے کنا نخب ایڈریسی دلدار کم سوک جی پیجنے لا سوچت گئے لسے شو در بعد با کسی لا سوچت خودے کے پیجنے منافق آگا چاہتا ویلشی چی مظاہر بایمی زد حضور صحابی ماں خوچے کل اس مکہ گرم شد حد میدان نظاری نشات منڈگری خدا درے صحابہ جیدی گلو دا صحابہ کرام دی گلو ندی گلو نا بڑے کے منافق عقائد و جہان جماعت کے تشریف فرما دے ما طرف تا متوجہ ہے یو صحابی راغی عرضو کہ یا رسول اللہ سلام واچو حضور مبارک جواب ورکو خو اگا زڑماتی باندے بل صحابی راغی سلام واچو زڑماتی باندے بل صحابی راغی سو کا سالو حضور مبارک بانے سلام واچو حضور مبارک جواب ورکو شون مبارک بے خوزولے دمدین منوری جانان جناب محمد رسول اللہ نالا نشلو خفش خدا غا خفگانم سم خفگانو دادر صحابہ وی چی پا مدینہ منورہ کے دا دی خبر نرستمون دا سی وقت رکڑے لکا مجھے دا سر دا مدینہ منوری یونا صحابہ را سر خبر نکو لے صحابہ با دعا سلام نکو کعب بن مالک وی دیر تکڑو مسڑورو ما داگا نور خو چکم دے دا خفگان دا وجه نو دا یری دا وجه دا کور بیان نرات لن خو ما خپل حمد ندے بیدنے وی تاجدار حرم دا چکو ونرم پی حضور مبارک بانے میں سلام وچن حضور مبارک با جواب راکو خدا مخ مبارک بیدا سے کا چدا سے بے کا زبر دا جمعات گوٹ للاڑم وما با ہو جڑل او با میں جڑل او با میں جڑل چی کعبا تا خوی دا ما دا کجرو باغ دے دا بپوخی و زب صحابو سر امداد کو نند دیاستر کی ڈکی دی نند محمد رسول اللہ چشمان لوگ کو ڈکشوی دی زبد مدین منور جانا تنم خامخ کی دما سورت بعد مدین منور جانا اعلان کی اے ددی دریو صحابو بی بیانو تاسو بخبلو خامندانو سر ناست والاڑا آواز آڑا گئے دی سر ناست والاڑا با دی سر نکوئی پا دیکھی یو بی صحابی بی بیر آغش محبوبا زمان دا خوان دیر ضعیف تے او زد آغوارم چیزی خدمتو کما بل صحابی اغتل کور کستنا پوریزان تڑلے دے کعب بن مالک وی عزت نلمرات لما باخو چان خبر نکولی عورت میں دا سے کارو کو چھ دیوال پا دیوال ماسا چکم گاونڈیو صحابیو اگلے میں آواز کو کہ پلان کیا تازو کو مصرح ساجی بغن تے کار راو آغستا مسلمان دا خودے
گناه شوا خطا شوا بخره مې وغوښته حضور ما چې تاسو به حضور زمانه رضا کې زما په مخ کې د جرګه شي تاسو را سره خبرې نه کوي حضور را سره خبره نه کوي هغه طرف نه ور صحابي आवाज ورکړ چې پام کو وګوره چې ستا आवाज زما کور ته را نشي زه ګوره ستا आवाज نشم برداشت کولی تر څو پورې چې سرور کونین معاف کړی نه تر څو پورې چې سرور کونین تا ته د بخښنې اعلان نه کړی آینده دپاره په دې امید ګوره سر را پورته نه کړې زما ستا خبرې نه کېږي کعب بن مالک وایي اوس دې خبره ته راشي غوږ کېدی لاړم په دې مدینه منوره کې مې چکر ووه نه دعا نه سلام کم صحابي به چې زه داسې وکړي داسې په دغه لار به لاړم بل به په داسې لار لاړم شپه شوه خدای ته مې لاس پورته کړ چې مولا ستا د در لمن نیسم ستا محبوب دی تا باندې ګران دی دا محبوب راله ته رضا کې دا محبوب راله ته رضا کې ته رحمان او رحیم ته رب العالمین ستا بشان رب لرما عقید و جهان بشان نبی لرما اور زدہ صرفی نوا گردم مولا کریم دا محبوب راله ته رضا کې یا اللہ گورے دی ٹیم کی مالا مرگ مرا والا اسنه چې ستا محبوب جنازې لرا نشي اسنه چې محمد رسول الله را نخفه پاتې دي مالا ګوره دې ټیم کې مرګ مرا والا ته ډېر لوی مالا دومره وخت راکړه چې زه ستا د محبوب په خپو کې پرېوځما د محمد رسول الله د خپل معافي وغواړما دومره ژوند راله راکړه چې ستا د محبوب مخې ته کښېنم او ستا محبوب ما ته معافي وکړي بازار کې روانو د شام د بادشاہ یا د بل علاقې د بادشاہ خط ولا راغی څه راغی جی خط ولا راغی چې پلان کې صحابي اے صحابو خبر شوه م چې تاسو نه د خدای پیغمبر خبر شوه دی نو داسې کارو کوي د آخرت د سره سي مړ ژوندې نه کوي رضا دغه پیغمبر لمن پریدا دغه پیغمبر دین او مذهب پریدا راځه زه بدل خسته منصب درکم دومره شته بدل درکم چې په مال او دولت کې بدی پټ کم د چې خط پړو کې په جړا شه چې په جړا شه مولا زه دومره کمزورې شم چې په ما د اغیارو ګمان راغی او په ما داسې لور راځي خط وشلو او په بازار کې تنور کې اور بلې دغه تنور کې خط ورواچاو چې ما به څوک د حضور د دره بېنوا نه کړي ما به څوک د سرور کونین د دره بېنوا نه کړي د شپو نه شپه وه ناګهانه د مدینې منورې جانان سرور کونین لوهراله محبوبا ما معاف کړی دي ما درو واړو ته بخښنه کړې ده محبوب ته وګوره بورشه صحابه په سرو سترګو ژاړي کعب بن مالک وایي د کوټې د پاسته ناست وم چې دا زیره را باندې وشو ما وی د خوشحالۍ نه مې چې ترلو نشوي د خوشحالۍ نه مې زړه نشوي په دو را روان یم او ما سره په کور کې نوې جوړه وه هغه مې هغه سړي له پذیري کې ورکړه هغه رانه مخکې دی او زه ورپسې ما دغه دی د سرور کونین دربار ته راورسېدم